ثواب او اجر دی. حدیث شریف راضی احمد بن اسحاق رحمه الله فرمایي چې زما یو ورور او هغه ډېر زیات غریب وو، دا هغه به هیڅ شی وس نه کېدو. هغه به چې کوم دی په دغه غربت کې یو ګډ چې کوم دی هغه ذبحه کولو، یو ګډ به حلالولو. نو چې کله دی وفات شو نو وایي ما چې کوم دی 2 رکعاته نفل نه وکړل او الله جل شانه ته ما سوال وکړو چې الله ما خپل ورور چې کوم دی په خوب کې وښایي چې دا هغه څه حال دی. نو وایي ما چې کوم دی یو ورځ اودس مې وکړو، په اودس ویده شوم. وایي الله جل شانه راته په خوب کې وښودو چې قیامت قایم دی او هر یو سړی چې کوم دی په خپلو اسونو را روان دی، میدان حشر لګېدلی دی. نو ما پکې چې کوم دی خپل ورور هغه ولیدو چې هغه په یو بهترین برګ اس باندې ناست دی او وایي خوا ته چې کوم دی نور هم اسونه ډېر زیات دي. نو وایي ما د هغه نه تپوس وکړو چې الله جل شانه در سره څه معامله وکړله. نو وایي هغه راته وویل چې زه الله جل شانه وبخلم، الله جل شانه راته معافي وکړله. نو ما بیا تپوس وکړو چې ستا د معافۍ وجه څه وه، یعنې په څه باندې وبخلي. نو وایي هغه راته وویل چې ما یو ورځ یو فقیر ته چې کوم دی 1 روپۍ ورکړې وه، د هغې په عوض کې الله جل شانه زه وبخلم او ما ته معافي وکړله. وایي ما ورته وویل چې دا اسونه څه کوي، دا اسونه د څه شي دي او دا ته چې په کم اس باندې ناست دا هم ډېر بهترین اس دی، دا د څه شي دی. وایي ما ته وویل دا زه په دې کم اس باندې ناست یم، دا زما هغه ګډ دی چې ما دا اول قرباني کړی و، زه په هغې په دې باندې اوس ناست یم. وایي ما ته وویل چې دا هغه نور اسونه دي، دا هغه قربانۍ دي، دا نور اسونه چې ته کوم دي دا هغه قربانۍ دي، یعنې هغه ګډان دي چې دا ما وروستو حلال کړي وو. وایي ما ورته اوس وویل چې ته اوس څه اراده لرې، کوم طرف ته روان یې؟ وایي ما ته وویل الی الجنه، زه اوس جنت طرف ته روان یم. نو عزتمند ورو چاته چې الله جل شانه وس ورکړی دی، توفیق یې ورکړی دی، د هغوی په خدمت کې دا عرض دی چې خامخا د الله جل شانه په لار کې قرباني وکړي. ځکه عزتمند ورونو که موږ او تاسو وګورو الله جل شانه په موږ او تاسو باندې بې شمېره انعامات کړي دي، قدم په قدم په موږ او تاسو باندې انعامات کړي دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، دومره نعمتونه را باندې کړي دي، یقینا که چېرته موږ او تاسو دا شمارېدل غواړو یقینا دا به موږ او تاسو په خپل شمار کې رانه وړو. دومره انعامات را باندې کړي دي. ټول کال چې کوم د محترم الله جل شانه په خیر خیریت سره په موږ او تاسو باندې تیر کړي، په دې کال کې په موږ او تاسو باندې قسمه قسم انعامات وکړي. موږ او تاسو د هر قسم نعمت نه مزه او خوندونه اخلو، لیکن بیا چې په موږ او تاسو باندې الله جل شانه کوم احکامات نافذ کړي دي د هغه احکاماتو خیال وساتو. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته په صحیح طریقې سره د قربانۍ کولو توفیق را نصیب کړي، او الله جل شانه دې موږ او تاسو د قربانۍ کولو توفیق را نصیب کړي، او الله جل شانه دې موږ او تاسو په نیتونو کې اخلاص پیدا کړي. وما علینا الا